على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وبسم الله الرحمن الرحیم کی پرون منگ صرف یو بحث ذکر کو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا جز د سورۃ فاتحه نه دا او که جز د سورۃ فاتحه نه ده. نو پدې کې موږ درې اختلافه پرون ذکر کړو. نن یو خارجي بحث په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا ذکر کړو چې آیا بسم الله الرحمن الرحیم د خواصو د دې امت نه ده او کنه د خواصو د دې امت نه ده، بلکې په ټولو کتابونو کې الله پاک دا بسم الله الرحمن الرحیم نازله کړی و. نو علامه ابو بکر التونسی رحمه الله فرمایي چې دا د خواصو د دې امت نه ده، بلکې دا د انجیل نه شروع همداسې په بره باندې د آدم علیه السلام تر صحیفو پورې په هر صحیفه کې الله پاک دا کلمه لیکلې وه. قاضی ابو بکر التونسی رحمه الله فرمایي اجمع علماء كل ملة على ان الله افتتح بها كل كتاب. د هر ملت علماء د هر دین علماء په دې باندې اجماع کړی دا چې الله پاک د ټولو کتابونو افتتاح په بسم الله الرحمن الرحیم باندې کړی دا. نو د آدم علیه السلام په صحیفه کې هم دا وه تر انجیل پورې، او بیا په قرآن کې هم دا شته. نو د خواصو د دې امت نه ده. دارنګه علامه سیوطی رحمه الله فرمایي بسم الله فاتحه كل کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم چې دا د هر کتاب فاتحه ده، یعنی د هر کتاب په ابتدا کې لیکل شوی ده. نو یو قول پکې دا شو چې دا د خواصو د دې امت نه ده. او علامه سرمینی رحمه الله او جمهور علما فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم د خواصو د دې امت نه ده. نو دا یوازې په قرآن کې راغلی ده، په تیرو کتابونو کې بسم الله الرحمن الرحیم نه وه. ځکه په یو روایت کې راځي په ابتدا کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چاته خطونه لیکل نو یوازې به یې داسې لیکل بسمک اللهم. د بسم الله الرحمن الرحیم نه مخکې به بسمک اللهم لیکلو. بیا چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې بسم الله مجریها و مرساها، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسمک اللهم په ځای باندې لیکلو بسم الله، خالی به بسم الله لیکلو. بیا دا آیات کریمه الله پاک نازل کړو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نو بیا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کې یو بل کلمه زیاته کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطوطو کې لیکل بسم الله الرحمن. بیا چې د سورۃ النمل آیات کریمه نازل شو نو بیا به پیغمبر علیه السلام پورا بسم الله لیکل. نو اول کې څه لیکل بسمک اللهم، خالی به دومره لیکل بسمک اللهم. بیا چې دا آیات کریمه نازل شو چې بسم الله مجریها، نو بیا بسم الله لیکلو. دویمه مرتبه کې بسم الله لیکلو. دریم چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې لیکل بسم الله الرحمن. بیا چې د سورۃ النمل آیات کریمه نازل شو چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا بسم الله لیکلا. نو دا د دې لپاره دلیل دی چې بسم الله د خواصو د دې امت نه ده. په تیرو کتابونو کې بسم الله نه وه. یو بحث خو پرون موږ پکې ذکر کړو چې بسم الله جز د قرآن نه ده که نه ده. او دویم بحث په بسم الله کې دا شو چې آیا بسم الله د خواصو د دې امت نه ده او که د خواصو د دې امت نه ده. راجح قول دا دی چې دا د خواصو د دې امت نه ده. په تیرو کتابونو کې بسم الله نه وه. د دې نه وروسته به د بسم الله الرحمن الرحیم په معناګانو کې تحقیق وکړو. په بسم الله الرحمن الرحیم کې اوله کلمه لفظ د با ده بسم الله، دویم لفظ د اسمو ده، دریم لفظ د الله ده،
څلورم لفظ د الرحمن دی او پنځم لفظ د الرحیم دی. نو علما په ابتدا کې په دې پنځو واړو کې تحقیق کوي. اول لفظ د با دی، نو په با کې تحقیق دا دی چې په دې با کې پنځه احتمالات دي. اول احتمال دا چې دا با د استعانت د پاره شي. دویم احتمال دا چې دا با د مصاحبت د پاره شي. دریم دا چې دا با د الصاق د پاره شي. څلورم دا چې با د استعلا د پاره شي. پنځم دا چې دا با زائد شي. شپږم احتمال هم پکې شته چې دا با قسمیه شي. لیکن په دې شپږو احتمالاتو کې دي څلورو ته چا ذهاب نه دی کړی. هیڅ چا په دې قول نه دی کړی چې با د الصاق د پاره ده یا د استعلا د پاره ده یا زائده ده او یا قسمیه ده. اول دواړه احتمال پکې پاتې شو چې با یا د استعانت د پاره ده او یا د مصاحبت د پاره ده. دغه دواړه علما ډیر استعمالوي. بعض علما فرمایي چې دا با د استعانت د پاره ده او بعض علما فرمایي چې دا با د مصاحبت د پاره ده. نو دا دوه احتمال پکې کثیر دي. معتزله وایي چې دا با د مصاحبت د پاره ده او د معتزله یو درې دلایل دي. اول دلیل د معتزله او د پاره دا دی چې دا با د مصاحبت د پاره ده، ځکه معنا د مصاحبت په با کې ډیره ده. یعنی با د مصاحبت د پاره په دې کې کثرت د استعمال ده. نو یو دلیل د معتزله او د پاره کثرت د استعمال د با د په مصاحبت کې. او دویم دلیل د معتزله او د پاره دا ده، دوی وایي چې کبا د مصاحبت د پاره شي نو دلته مصاحبت په طریقې د تبرک ده. نو ذکر د اسم د الله به د تبرک د پاره شي او متبرک به بشي. او کبا د استعانت د پاره شي نو مدخول د با د استعانت علی او اعلی غیر مقصودی، نو اسم د الله بغیر مقصود شي. نو دویم دلیل د معتزله او د پاره دا دی چې کبا د مصاحبت د پاره شي دلته مصاحبت په طریقې د تبرک مراد ده. نو بسم الله اسم د الله به متبرک به شي او په متبرک به کې تعظیم وی لویوالی وي. او کبا د مصاحبت د پاره نشي بلکې د استعانت د پاره شي نو مدخول د با د استعانت علی او اعلی غیر مقصودی، نو اسم د الله بغیر مقصود شي. دا دویم دلیل د معتزله و ده. او دریم دلیل د معتزله و د پاره دا ده چې ګوره دلته اصل مقصوده په بسم الله الرحمن الرحیم کې رد په مشرکین باندې په طریقې د قصر قلب. قصر قلب خو په تلخیص کې زده کړی وي، قلب د مدعا د مخاطب. نو دلته مقصود رد په مشرکانو باندې په طریقې د قصر قلب. ګوره هغوی تبرک په نوم د بوتانو باندې حاصلولو، نو رد په طریقې د قصر قلب به هلته راشي چې دلته تبرک په اسم د الله باندې حاصل شي. هغوی تبرک په نوم د بوتانو حاصلولو، الله پاک په هغوی باندې رد کوي په طریقې د قصر قلب چې تبرک په اسم د الله باندې حاصل کوي، په اسم د بوتانو باندې مه حاصلوي. دا درې دلایل شو د معتزله او د پاره چې با د مصاحبت د پاره ده. او اهل سنت والجماعت فرمایي چې با د استعانت د پاره ده. د اهل سنت والجماعت د پاره بم درې دلایل درته ذکر کوم. دلایل زیات دي خو درې دلایل به ذکر کوو. اول دلیل ورته دا ده چې کبا د استعانت د پاره شي نو دا به په دې دلالت کوي چې عبد انسان مستعین دی، کومک غوښتونکی دی، او الله پاک چې د مستعان دی، د الله نه خلق کومک غواړي، او مستعین محتاج او غیر مستقلی. نو د اول الامر نه په دې دلالت وشي چې دا ټول کائنات دا محتاج دي الله پاک ته او غیر مستقل دي. مستقل الله پاک دی، دا ټول کائنات الله پاک ته محتاج دي. او دغه مقصود اعظم دی د عبدیت نه، د عبدیت هم دغه معنا ده. نو ګوره اول دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره دا ده چې کبا د استعانت د پاره شي نو دا به په دې دلالت کوي چې عبد مستعین دی، کومک غوښتونکی دی، او الله پاک چې دی مستعان دی او مستعین محتاجی غیر مستقلی، او همدغه د عبدیت او د بندګۍ معنا ده. نو د بندګۍ په معنا باندې با د استعانت دلالت کوي. لدې وجه نه با د استعانت د پاره ده. یو دلیل دا دی.
او دویم دلیل د اهل سنت والجماعت د پاره داده چې د بعد استعانت توافق د ایاک نستعين سره ده. ورسته په سورته فاتحه کې الله پاک فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين، نو په ایاک نستعين کې ذکر د استعانت ده، او چې بعد استعانت د پاره شي نو د ایاک نستعين سره به توافق راشي. او دریم دلیل داده چې ګوره د بعد استعانت توافق د اقرأ بسم ربک الذی خلق سرم ده. اقرأ بسم ربک الذی خلق په غار حرا کې جبريل عليه السلام راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په غي کې ونیولو او ورته فرمایل چې اقرأ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لست بقارئ یا ما انا بقارئ، زلستون کې نیم د خپل عجز اظهار وکړو. نو الله پاک ورته فرمایل اقرأ بسم ربک الذی خلق. دلته بعد استعانت د پاره ده د الله په امداد ولولا. نو اقرأ بسم ربک الذی خلق کې بعد استعانت د پاره ده، نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې بم بعد استعانت د پاره د اهل سنت په دلایل خو شو ان شاء الله. نو دا درې دلایل د اهل سنت والجماعت د پاره دي چې بعد استعانت د پاره ده. د معتزله او د دریو دلایلو نه جواب کو. د معتزله اول دلیل داو چې بعد مصاحبت د پاره پدې کې کثرت د استعمال ده، نو جواب دا ده چې دلته کثرت د استعمال دا دعوه بلا دلیل ده. دا موږ نه منو چې د با استعمال په مصاحبت کې کثیر ده، دا موږ نه منو، بلکې د با استعمال په استعانت کې کثیر ده، په مصاحبت کې کثیر نه ده. نو د اول دلیل نه جواب داده. او دویم دلیل دوی دا ذکر کړو معتزله او یاد دې درته کنه چې کبا د مصاحبت د پاره شي نو دلته مصاحبت په طریقې د تبرک ده. نو مطلب دا دی چې د الله پاک اسم چې ده متبرک به ده او په متبرک به کې تعظیمی. نو کبا د مصاحبت د پاره شي نو په اسم د الله کې به تعظیم راشي. او وای کبا د استعانت د پاره شي نو مدخول د بعد استعانت علی او اله غیر مقصودی. نو جواب ورته داده چې ګوره مدخول د بعد استعانت ټیک د علی، لیکن علی حسیه نه، علی حسیه چې وی خصیصه دا علی حسیه نه ده. علی حسیه لکه اراده یا چاکو دې چې اندواړه ور باندې نیمه، دا علی حسیه ده. علی حسیه چې وی خصیصه او غیر مقصوده. دلته چې بعد استعانت د پاره شي او مدخول د بعد استعانت اهل شي نو دا اهل حسیه نه ده بلکې معنویه ده، او اهل معنویه غیر مقصوده او خصیصه نه. نو د معتزله او د دویم دلیل نه جواب داده. د دې وجه دا ده چې په قران کریم کې ډېرو ځایانو کې بعد استعانت په لفظ د الله پاک باندې ور داخله شوې ده. ګور الله په قران کریم کې فرمایي استعینوا بالله، استعینوا بالله. دا د مدخول د بعد استعانت الله ګرځیدلې ده، خدا اعلی حسیه نه ده بلکې اعلی معنویه ده، او اعلی معنویه خصیصه او غیر مقصوده نه. یو جواب ده. ګوره په دې جواب کې موږ دا ومنله چې مدخول د بعد استعانت اعلی، خو جواب هم دا وکړو چې هر اعلی غیر مقصوده نه. کوم غیر مقصوده؟ حسیه، او دا حسیه اعلی نه ده. او دویم جواب دا ده چې په هر ځای کې مدخول د با عالم نه بلکې کله کله با په قدرت باندې ور داخليږي. نو دا دویم جواب. او د دریم دلیل د معتزله نه جواب داده. معتزله او دریم دلیل دا ذکر کړو چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې مقصود رد په مشرکانو په طریقې د قصر قلب او وی به تبرک په بوتانو حاصلولو. نو الله پاک په وی باندې رد کوي چې تبرک په بوتانو باندې ما حاصلوي بلکې په تبرک په الله باندې حاصل کوي. نو رد په مشرکانو هل تراشي چې بعد مصاحبت د پاره شي.
نو جواب دا ده چې په بعد استعانت کې رد ده په مشرکانو په طریقې د قصر قلب. ګوره مشرکانو به د خپل بوتانو نه کومکونه غوښتل، استعانت به کول په ما فوق الاسباب کې د خپل بوتانو نه، د خپل بوتانو نه به په ما فوق الاسباب کې کومکونه غوښتل. الله پاک په هغه باندې رد کړي بسم الله الرحمن الرحیم کې چې په ما فوق الاسباب کې د بوتانو نه کومکونه مغواړي، بلکې کومک فقط د الله نه غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعانت او امداد فقط د الله نه کوي، د غیر الله نه مکوي. په مسله باندې پوه شئ ان شاء الله. نو راجح دا ده چې دا بعد استعانت لپاره ده. نور په ما فوق الاسباب کې د غیر الله نه د کومک د غوښتلو تفصیل به ان شاء الله چې په ایاک نستعین کې پوره تفصیل وکړو. دلته بس دا اجمالی خبره ما درته وکړه، دا په با کې ما درته خبره وکړه چې بعد استعانت لپاره ده او که د مصاحبت لپاره ده. دویمه خبره په متعلق د با کې کوو. دا با د چا پورې تعلق لري؟ نو په دې کې درې مذهب دي. یو مذهب دا دی د ابن جریر رحمه الله چې دا د فعل خاص پورې تعلق لري چې اتلو ده. اتلو بسم الله الرحمن الرحیم، زه تلاوت کوم په استعانت د الله پاک باندې چې رحمان الرحیم ده. نو د فعل خاص پورې ابن جریر رحمه الله تعلق ورکوي چې اتلو ده. او اکثر نحویان د فعل عام پورې تعلق ورکوي. دویم مذهب د اکثر نحویانو ده چې ابتدئو ده، ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم. او دریم مذهب د بصریانو ده، بصریان بیا د ابتدائی ثابتون پورې تعلق ورکوي. ثابتون پورې تعلق ورکوي خو ثابتون بیا د ابتدائی د پر خبر ګرځي. ابتدائی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم. نو درې مذهب شو. اول مذهب د ابن جریر رحمه الله ده، دا راجح مذهب ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا ظرف مستقر ده، ظرف لغو نه ده. د ظرف مستقر او د ظرف لغو درې تعریف درته ورسته ذکر کوم. نو ابن جریر رحمه الله فرمایي چې د دې تعلق د اتلو د فعل خاص پورې ده. او دلیل ورته دا ده چې د دې ما بعد تعلق د تلاوت سره ده. بسم الله الرحمن الرحیم د دین ورسته الحمدلله شروع کیږي تر والناس پورې. د دې قران او د دې کتاب د چا ابتدا چې مونږ کړی دا ګوره دا مستعان فيه چې کوم دی د دې تعلق د تلاوت سره دی. نو چې د مستعان فيه تعلق د تلاوت سره دی نو اتلو ورته مقدر کا، اتلو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا یو اعتراض درته کوم، صادقی یو اعتراض کړی دی چې دلته اتلو مقدر شي. ګوره اعتراض ته سوچ کوئ، اتلو دا جمله ده، اتلو فعل ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل. اتلو نو دا اتلو چې ده دا چې مقدر شي او متعلق د بسم الله الرحمن الرحیم د پاره شي نو اتلو کلام د عبد ده، او بسم الله الرحمن الرحیم دا کلام د الله ده. نو متعلق کلام د الله ده او معجز ده قدیم ده. کلام د الله ده معجز ده قدیم ده. اتلو کلام د عبد ده غیر معجز ده او حادث ده. نو بسم الله مرکبه ده حادث او د قدیم نشوه. بسم الله مرکبه د کلام د عبد او د کلام د الله نشوه. او بسم الله مرکبه د معجز او د غیر معجز نشوه. اتلو پکې غیر معجز دی او بسم الله معجزه ده. اتلو پکې حادث دی او بسم الله څه شی ده؟ قدیمه ده. او دا رنګه اتلو کلام د عبد ده او بسم الله چې د کلام د الله ده. نو ګوره مرکب د قدیم او د حادث نه حادثي. نو بیا صادقی چیلنج ورکړي ټولې دنیا ته چې یا علماء الاسلام ارشدونی، اے علماء د اسلام ما ته جواب راکړي، علماء ما ته جواب راکړي. نو علم الوسی رحمه الله د روح المانی والا مصنف دا مجتهد دی او په ټولو مفسرینو کې د اول مرتبه والا مفسر دی په اعتبار د علم. دا لوی مجتهد او دا د امام شافعی رحمه الله په مذهب باندې او د په خپل فرمایي چې زه د امام شافعی رحمه الله په مذهب عاشقم او دا سور باندې عاشقم لکه مجنون چې په لیلا باندې څنګه عاشق. خو چې کله مې د احناف کتابونه مطالعه کړ نو د احناف عشق اغزور عشق را نزایل کړو او یو شعر ویل د بسم الله په بحث کې محا حبها حب الاولى كن قبلها
کله می چې د احناف کتابونه مطالعه کړو نو زړه محبتونه می د زړه نه وواته بیا یوازې یو محبت می په زړه کې پاتې شو چې هغه د حنفیت محبت دی نو دا به کلک حنفی دی نو علامه الوسی رحمه الله ورته جواب ورکړي چې د اتلو چې کوم مقدر دی دام د معانی قرآنیونه دی د معانی قرآنیونه دی اتلو مقدر دی د معانی قرآنیونه دی اگر چې استنباط مجتهدینو کړي دی خو نور د معانی قرآنیونه دی نو اتلو معجز دی او بسم الله معجزه ده او اتلو په معنا کې کلام د الله دی او دا ورسته بسم الله کلام د الله دی نو اتلو د معانی قرآنیونه دی نو بسم الله مرکبه د معجزه او د غیر معجز دا رنګ د قدیم او د حادث نه ده نو خلاصه دا چې د ابن جریر رحمه الله په مذهب باندې دلته اتلو مقدر دی یعنی د تلاوت ماده مقدره ده اتلو یا اتلو د تلاوت ماده صيغه د امر مقدره ده اتلو یا صيغه د ماضی مقدره ده اتلو اتلو یا اتلو خو به هر تقدیر ماده د تلاوت مقدره ده اوس په ماده د تلاوت کې صيغه د امر بعضی علما مقدر کوي اتلو تلاوت کوي په استعانت د الله او یا صيغه د ماضی مقدره ده چې اتلو بسم الله الرحمن الرحیم نو فرا فرمای چې صيغه د امر اولاده اتلو ولولای او زجاج فرمای چې معنا د خبر یعنی ماضی اولاده اتلو خو به هر تقدیر یا اتلو یا اتلو د ابن جریر رحمه الله مذهب دا دی چې ماده د تلاوت مقدره کا په صيغه د امر یا په صيغه د ماضی باندې اتلو یا اتلو دا اول مذهب دی په دواړو مذهبونو اول مذهب کې دوه احتمال شو اتلو یا اتلو صيغه د امر یا صيغه د ماضی په دواړو کې به بسم الله الرحمن الرحیم په محل د نسب کې وي ځکه دا به مفعول به وي په دواړو تعویلانو باندې نو یو مذهب پکې دا شو چې اتلو پکې مقدر دی او دویم مذهب پکې دا دی اکثر نحویان دا وایي چې دلته فعل عام پکې مقدر دی اتلو خو فعل خاص دی اکثر نحویان وایي چې فعل خاص نه دی مقدر بلکې فعل عام مقدر دی چې ابتدئ دی او دوی بیا دلایل وایي یو دو دلایل به د الله پاک په توفیق د اکثر نحویانو درته ذکر کوم اکثر نحویان دا وایي چې دلته فعل عام مقدر دی چې ابتدئ دی وای د دې وجه دا ده چې دلته خو یو د قران په اول کې بسم الله ده کله به ته بسم الله د خوراک په ابتدا کې وای کله به د سکات په ابتدا کې وای کله به د موټر د چلولو په ابتدا کې وای کله به د ود کېدلو په ابتدا کې وای کله به د راوي کېدلو په ابتدا کې وای د هر فعل په ابتدا کې بسم الله ولوستل شي نو د ابتدئ تقدیر په هر بسم الله کې ممکن ده او د اتلو تقدیر چې د یوازې په دغه بسم الله کې ممکن دی چې د ما بعد مطلوب د ما بعد تعلق د تلاوت سره نو ما بعد چې د مطلوبات نه نو دلته اتلو مقدر کول شي او چې ما بعد د مطلوبات نه بلکې د مأکولات نه لکه خوراک کوي نو دلته خو اتلو نشه مقدر کوله چې اتلو بسم الله الرحمن الرحیم اولته دي شروع کړي خوراک او یا دي شروع کړي سکاک وی اولته اتلو مقدر کړي په خبره خو پوه شئ نو اتلو په کوم ځای کې مقدر کولی شي چې کله ما بعد مطلوب او ابتدئ په هر بسم الله کې مقدر کولی شي ما بعد د مطلوبات نه کده مأکولات نه کده مشروبات نه نو تقدیر د ابتدئ په هر بسم الله کې کېدی شي او تقدیر د اتلو صرف په هغه بسم الله کې کېدی شي چې ما بعد مطلوبي د مطلوبات نه او تقدیر د عام اولای اول دلیل ده دویم دلیل ورته دا ده چې ګوره جاری مجرور کله سلی او کله صفتی کله حالی کله خبری نو جار مجرور چې کله سلی یا صفتی او یا حالی او یا خبر وی الته اتفاقا ابتدئ مقدر ده نو چې جاری مجرور کله سلی یا صفتی یا حالی یا خبری الته ابتدئ مقدری نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې بم ابتدئ مقدری دا د جمهور علماو د لپاره دلیل دی چې دلته ابتدئ مقدر دی
او دریم دلیلم د جمهور علماء د پارشتا چې ابتدئو د دې وجنه مقدر ده چې غرض په تسمیه کې ابتدا ده. بسم الله الرحمن الرحیم کی مقصود ابتدا ده، شروع کول دي. نو دا درې دلایل دي، لیکن ما در طویلو چې د ابن جریر رحمه الله مذهب اولاده چې دلته فعل خاص مقدر ده، اتلو یا اتلو صيغه د امر یا صيغه د ماضی، فعل خاص تقدیر د فعل خاص اولاده. وجه دا ده چې کدلته ابتدئو مقدر کړي نو معنوي نقصان پکې راځي. هغه معنوي نقصان ګوره پکې دا ده چې ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدا کوم په استعانت د الله چې رحمان او رحیم ده. نو ګوره یوازې په ابتدا کې استعانت راغله، ابتدئو بسم الله الرحمن الرحیم. نو ګوره استعانت یوازې په ابتدا کې راغله، او چې اتلو دې مقدر کړو نو اتلو ز تلاوت کوم په استعانت د الله. نو ګوره استعانت په ابتدا کې مراغلو، په وسط کې مراغلو، په اخر کې مراغلو. ځکه په ابتدا کې تلاوت ده، په وسط کې تلاوت ده، په اخر کې تلاوت ده. نو په ابتدئو مقدر کړي نو استعانت به فقط په ابتدا کې راشي. ابتدئو بسم الله، ابتدا او شروع کوم په استعانت د الله، نو استعانت فقط په ابتدا کې راغله. او چې اتلو پکې مقدر کړي نو استعانت فقط په ابتدا کې نه راځي، بلکې په ابتدا کې مرাজি، په وسط کې مرাজি او په انتها کې مرাজি. نو ټول قرائت او په ټول تلاوت کې به د الله پاک نه استعانت راشي. د ابن جریر رحمه الله په مذهب کې دا معنوي فائدہ ده چې په ټول قران کې به استعانت الله نه راشي، او چې ابتدئو مقدر کړي نو فقط په ابتدا کې به استعانت الله نه راشي. جمهور علماء چې کله کوم دلایل ویلو، یو دلیل دا ویلو چې جاری مجرور چې کله سلی یا صفتی یا حالی او یا خبری التنحویان ابتدئو مقدر کړي. نو چې په دې څلورو ځایانو کې ابتدئو مقدر کړي نو په دې باندې قیاس کا نور مواضعم په نورو ځایانو کې بم ابتدئو مقدري. دا دلیل ویلو چې په څلورو ځایانو کې نحویان ابتدئو مقدر کړي. جاری مجرور چې کله سلی یا صفتی یا حالی یا خبری الت ابتدئو مقدری، نو چې په دې څلورو ځایانو کې ابتدئو مقدری نو په ټولو بسم الله غانو کې په ټولو جارو مجرورو کې به ابتدئو مقدری. نو جواب دا ده چې الت نحویان ابتدئو په طریقې د تمثيل سره ذکر کړي. جاری مجرور چې کله سلی یا صفت یا خبر یا حالی نحویان ورته ابتدئو متعلق رو باسي، نو دا متعلق چې ورته ابتدئو رو باسي په طریقې د تمثيل رو باسي، په طریقې د حصر نه رو باسي چې دا واجب ده چې ابتدئو به متعلق دا څه نه ده. په طریقې د وجوب او د قصر سره ورته متعلق ابتدئو نه ګرځي، بلکې په طریقې د تمثيل ورته لفظ د ابتدئو رو باسي. خوښ دویم جمهور علماء ویلي چې په تقدیر د ابتدئو کې عموم ده او په تقدیر د اتلو کې عموم نشته، یعنی ابتدئو په هر بسم الله کې مقدر کولای شي او اتلو خاص په هغه بسم الله کې مقدر کولای شي چې ما بعد مطلوبي. نو ګوره د دینه جواب دار چې دا دعوه د عموم غلطه ده. ابتدئو چې په کوم ځای کې مقدر کړو نو که خوراک کوي ابتدئ الاکل بسم الله الرحمن الرحیم، کسکاک کوي ابتدئ الشرب بسم الله الرحمن الرحیم، که تلاوت کوي ابتدئ التلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. نو عموم پاغي کې نشته، ځکه الته تقدیر به د ما بعد نه به مصدر جوړوي او هغه ورته مقدر کوي. ګوره که خوراک کوي نو ابتدئو خالی نه ده مقدر، بلکې څه مقدر ده ابتدئ الاکل. کسکاک کوي نو څه مقدر ده ابتدئ الشرب. که تلاوت کوي نو ابتدئ التلاوت. یعنی مطلق ابتدا مقصوده نه ده، بلکې مقصوده ابتداء القراءت ده یا ابتداء الاکل ده یا ابتداء الشرب ده، او ابتداء الاکل اخسته، ابتداء الشربم اخسته، ابتداء التلاوتم اخسته. نو که ابتدئو دې مقدر کړم ابتدئ التلاوت به مراد وي، نو دا غینه ډایرکټ ولې اتلون مقدر کوي، اتلوم اخسته او ابتدئ التلاوتم اخسته. خبره خو پوه شو. ابتداء القراءت اخسته کنه ابتدئو او اتلوم اخسته.
نو راجح مذهب دا دی چې دلته اتلو مقدر دی، فعل خاص مقدر دی. دریم مذهب د بصریانو دی، تاسو په کتابونو کې ویلي وي، په ابتدایي کتابونو کې چې هغوی دلته ثابتون مقدر کوي. ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم د دې تعلق ورکی تر ثابتون پوری، او ثابتون خبر ګرځي د پاره د مبتدا مقدری چې ابتدائی ده. نو تقدیر د عبارت دا ده چې ابتدائی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم. دا دریم مذهب ده، لیکن دا مذهب انتهایی مرجوح ده. وجه دا ده چې په دې کې زیادت د تقدیر ده. دو شیان دی پکې مقدر کړو، ابتدائی او ثابتون، نو زیادت د تقدیر پکې راغی. بعض علما دا اعتراض کی چې دا دریم مذهب اولاد ہے، ابتدائی ثابتن کدا مقدر شنو دا به جمله اسمیه شي، او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې، او که اتلو یا اتلو مقدر کوي نو دا به جمله فعلیه شي، او جمله فعلیه په استمرار او دوام باندې دلالت نه کوي. نو بعض علما د دریم مذهب تراجح وایي، ځکه د دریم مذهب مطابق دا جمله اسمیه ګرځي، او جمله اسمیه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې. لیکن دا توجیه کمزوري ده. وجه دا ده چې جمله فعلیه مضارعیه دم دلالت کوي په استمرار تجددي باندې، او دلته زمون مقصودم چې د استمرار تجددي ده. صحیح مخکې زه لږ سهوه شوم، اتلو ته مې کومه صیغه ویلې وه؟ ماضي که نه؟ ماضي نه ده که نه، مضارع ده. ګوره مضارع دلالت کوي په استمرار تجددي باندې. ما مقصود خولې ته مې دا راتله چې دا جمله خبریه ده، هغه تعبیر په ماضیه باندې وکړو. نو بهر تقدیر د ابن جریر رحمه الله مذهب اولاد چې ماده د تلاوت مقدره ده. ماده د تلاوت کې یا صيغه د امر چې اتلو ده، یا صيغه د خبر، صيغه د خبر چې اتلو ده، جمله خبریه، یا انشائیه د اتلو، یا خبریه ده چې اتلو ده، یا خبریه ده یا انشائیه ده، اتلو یا اتلو. نو جمله فعلیه مضارعیه دلالت کوي په استمرار تجددي، او زمون مقصودم استمرار تجددي ده. بعض علما دا د بصریانو مذهب ته د دې وجه نه ترجیح ورکوي چې ابتدائی ثابتون کا مقدر کوي، نو دا به جمله اسمیه شي، او رست الحمدلله دام جمله اسمیه ده. نو د دواړو جملتینو په مابین کې به توافق راشي، دواړه به جملې اسمیه شي. لیکن دا توجیم کمزوری ده، او وجه د کمزوری دا ده چې الحمدلله په اصل کې جمله فعلیه ده. دا الحمدلله په تفصیل کې به ذکر کو، او په نورو کتابونو کې تاسو ویلي دي چې الحمدلله دا جمله اسمیه ده، خو په اصل کې جمله فعلیه ده. نو بسم الله الرحمن الرحیم د اتلو پورې متعلق کا، یہ د اتلو پورې متعلق کا، یہ انشائیه فعلیه کا اتلو، یہ خبریه فعلیه کا اتلو. خو بهر تقدیر بسم الله فعلیه ده، او الحمدلله په اصل کې فعلیه ده. نو ګوره درې مذهب شو په متعلق د با کې، چې دا د اتلو پورې تعلق، نو فعل خاص پورې تعلق لري، که د فعل عام پورې تعلق لري. په دې دواړو صورتونو کې به دا جمله فعلیه شي، او که د ابتدائی ثابتون پورې تعلق لري، په دې تقدیر کې به دا جمله اسمیه شي. ورو مې درته وویل زده شو. په دې درې وړو مذهبونو باندې بسم الله الرحمن الرحیم ظرف مستقر ده. تاسو په کتابونو کې ظرف مستقر او ظرف لغو پیژندلې، خو دلته به زه درته درې تعریفه ذکر کوم. د ظرف مستقر او د ظرف لغو درې تعریفات دي. په مرزاید کې ذکر کیږي، او روح المعانی دلته ذکر کړی دي. د ظرف مستقر او د ظرف لغو د پاره یو تعریف دا دی چې تاسو موریدلې ده. ظرف لغو هغه جاری مجرور ته وایي چې متعلق مذکور وي، عامل مذکور وي، دې ته ظرف لغو وایي. او ظرف مستقر هغه ته وایي چې عامل محذوف وي. نو اوس ګوره دلته په درې وړو مذهبونو باندې عامل محذوف دی، اتلو یا اتلو یا ابتدئو یا ابتدائی ثابت عامل حذف دی. نو په درې وړو تقدیرونو باندې، په درې وړو مذهبونو باندې بنا په اول تعریف دا ظرف مستقر دی بسم الله الرحمن الرحیم. نو ظرف مستقر دی ته وایي چې عامل حذفي، او ظرف لغو دی ته وایي چې عامل مذکور وي. دا خو به تاسو اوریدلې. دو نور تعریف هم ګورشته د ظرف مستقر او د ظرف لغو لپاره. ظرف مستقر دی ته وایي چې متعلق یعنی عامل عام وي، چې عامل عام وي
دا ظرف مستقر او ظرف لغو دي ته وي چې متعلق او عامل خاص وي. نو د دې دویم تعریف مطابق د ابن جرير په مذهب بسم الله الرحمن الرحیم ظرف لغو ده. صحیح ولی ظرف لغو ده متعلق خاص ده چې اتلو ده یا اتلو ده. نو دویم تعریف د ظرف لغو د پاره دا چې متعلق خاص وي دا ظرف لغو ده او چې متعلق عام وي دا ظرف مستقر ده. نو د جمهور علماو په مذهب چې ابو ابتدئ مقدر کړي او د بصریانو په مذهب چې ابتدائي ثابتونه مقدر کړي دا ظرف مستقر ده ځکه متعلق عام ده. او د ابن جرير په مذهب چې اتلو مقدر کړو یا اتلو مقدر کړو دا ظرف لغو ده ځکه متعلق خاص ده. نو دویم تعریف د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره دا چې ظرف مستقر دی ته وي چې متعلق عام وي او ظرف لغو دی ته وي چې متعلق خاص وي. دریم تعریفم د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره شته. ظرف لغو دی ته وي چې عامل د دې ظرف نه خارجي متعلق خارجي د دې متعلق نه او د متعلق نه را فهميږي نه متعلق د متعلق نه را فهميږي بیا ذکر شوی وي کنه ذکر شوی دا متعلق د متعلق نه را فهميږي. ګوره متعلق بسم الله ده او متعلق اتلو ده چې دا اتلو د بسم الله نه را فهمېدو نو دا ظرف لغو ده چې نه را فهمېدو او کرا فهمېدو نو دا به ظرف مستقر ده. نو دریم تعریف د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره دا دی چې دا متعلق د متعلق نه را فهمېدو دا ظرف مستقر ده او دا متعلق د متعلق نه را فهمېدو دا ظرف لغو ده. نو درې تعریفه د ظرف لغو او د ظرف مستقر د پاره په کلمې د با کې څو خبرې وکړي. اوله خبرم پکې دا وکړه چې بعد مصاحبت د پاره دا او کده استعانت د پاره. صحیح. دویم دا دی چې دا با حرف جر ده د دې متعلق څه شی ده. نو په متعلق کې مې د تدریح احتمال ذکر دو خبرې مې په با کې درته وکړي. اوله دا چې بعد مصاحبت د پاره ده کده استعانت د پاره ده. دویم دا چې متعلق څه شی ده. دریم دا چې دا حروف با حرف ده او تاسو په کتابونو کې ویلي وي چې حروف په دوه قسمه دي یو حروف مبانی او بل حروف معانی. حروف مبانی دي ته وایي چې بل کلمه ترنه مرکبه کیږي خپل کلمه نه ځکه کلمه خو دې ته وایي تاسو په کافیه کې الکلمه لفظ وضع لمعنى مفردا مفردين مفردون. کلمه دې ته وایي لفظ وضع لمعنى چې دې معنا د پاره وضع شوی او حروف مبانی چې دي دا د معنا د پاره نه دي وضع شوی. نو حروف مبانی دي ته وایي چې کلمه نه ځکه کلمه دي ته وایي چې د معنا د پاره وضع شوی وي او حروف مبانی د معنا د پاره نه دي وضع شوی. نو حروف مبانی کلمه نه ده البته کلمه ترنه مرکبه کیږي نو دې ته حروف مبانی وایي. دا الف با قاعده بغدادیه کې چې تاسو الف با تا سا جیم تر یا پورې وایي دا ټول حروف مبانی دي. د دینه کلمه مرکبه کیږي خو خپل کلمه نه ده ځکه کلمه دي ته وایي چې وضع شوی وي د معنا د پاره او د دې وضع د کوم معنا د پاره نه ده شوی. دا حروف مبانی دي. د دې حروف مبانیه او توصیف په اعراب او په بنا باندې نه کی ځکه معرب او مبني کلمه او دا کلمه نه د مادرته څه شو. کلمه په دوه قسمه ده. کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف. به اسم په دوه قسمه ده معرب او مبني. نو خلاصه دا چې کلمه په دوه قسمه ده معرب او مبني ځکه کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف. به اسم پکې په دوه قسمه ده معرب او مبني. نو اعراب او بنا په چا کې راغلو په اسم کې او اسم قسم د چا ده د کلمې. اسم قسم د کلمې ده نو اعراب او بنا په کلمه کې راځي. نو چې څو کلمې هغه به معرب او مبني او چې کلمه نه هغه معرب او مبني نه. نو حروف مبانی خو کلمې نه دي کنه کلمه ترنه مرکبه کیږي خو خپل کلمه نه ده. نو چې خپل کلمه نه ده نو د حروف هجا چې کوم دي دا نه معرب دي نه مبني دي. نو حروف مبانی نه معرب دي نه مبني دي.
دا قاعده بغدادیه کې چې د الف نه تر یا پورې کوم حروف هجا تاسو وایي دا نه معرب دي نه مبني دي دلیل باندې پوه شئ ولې معرب او مبني نه دي ځکه اعراب او بنا په اسم کې راځي او اسم قسم د کلمې ده نو اعراب او بنا په کلمه کې راځي او حروف مبانی کلمه نه ده ولې کلمه نه ده ځکه کلمه د معنا د پر وځي شي صحیح او دا حروف مبانی ده معنا د پر نه دی وځي نو خلاصه دا چې په دې خو پوه شو ان شاء الله چې حروف په دوه قسم دي یو حروف مبانی او بل حروف معانی حروف مبانی کلمه نه ده ځکه وضع د معنا د پاره نه ده شوی البته کلمه تر نه مرکبه کیږي نو چې کلمه نه ده نو نه معربه ده نه مبني ده حروف مبانی نه معربات دي نه مبنيات او دا حروف معانی چې کوم دي حروف معانی چې په یو معنا دلالت کوي نو دا بیا کلمه ده کلمه په درې قسمه ده کنه اسم فعل حرف دلته د حرف نه حروف معانی مراد دي حروف مبانی نه دي مراد اسم فعل حرف کلمه په درې قسمه ده تاسو تقسیموي اسم ته فعل ته حرف ده د دې حرف تعریف څنګه کومنګا ما دل على معنى في غيرها دلالت کوي په معنا باندې خدا معنا غیر مستقله ده بهر تقدیر په معنا باندې دلالت کوي نو دلته دا حرف چې په قسم د کلمې کې راغله ده دا حروف معانی ترنه مراد دي نو حروف په دوه قسمه دي حروف مبانی او حروف معانی په بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کومه باده دا د حروف معانی ونه ده د حروف مبانی ونه نه ده په دې پوه د کوم حروف نه ده حروف معانی ونه حروف معانی دا ټول مبنیات اسم خو په دوه قسمه ده معرب او مبني فعلا په دوه قسمه ده معرب او مبني ماضی او امر پکې مبني ده او مضارع پکې څه شي ده معرب ده نو اسم په دوه قسمه ده معرب او مبني فعل مضارع فعلا په دوه قسمه ده معرب او مبني خو حروف ټول مبني دي په دې کې تقسیم نشته ده حروف معانی ټول مبنيات دي نو بسم الله الرحمن الرحیم دا د حروف معانیه نه ده او حروف معانیه ټول مبنيات دي نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دا کلمه د با مبني ده په دې خو پوه شو او مبني چې وي هغه په اختلاف د عواملو نه مختلف کیږي یعنی په مبني کې حالت دائمه او حالت دائمه سره مناسب سکونی نو د بسم الله الرحمن الرحیم د دې با سره مناسب سکون دی تاسو وایي کنه اصل په بنا کې سکون دی د دې وجه دا ده چې مبني په بنا کې حالت دائمه حالت دائمه د دې وجه نه چې په اختلاف د عواملو په کې اختلاف نه راځي نو په بنا کې حالت دائمه او د حالت دائمه سره مناسب څه شي خفت او خفت په سکون کې وي لہذا اصل په مبني کې دا چې دا د ساکن وي نو په بسم الله کې اصل دا چې دا د ساکن وي د بسم الله په دی با کې اصل دا چې دا با د ساکن وي خو بیا ابتدا په ساکن محال وا نو د ضرورت د وجنا بیا فتحه ور سره مناسبه ځکه فتحه اخت السکون ده ګوره په خبره خو پوه شو نو بیا ور سره مناسبه فتحه وا بسم الله الرحمن الرحیم نو دا بسم الله تم کسره ولي ورکړه خبره مې دې ته جوړه کړه بسم الله الرحمن الرحیم کې دې با ته کسره ولي ورکړه نو د دې لپاره درته دلیل وایي نو تمهید می درته شروع کړو مختصر ان شاء الله مختصر الفاظو کې درته وایم ګوره حروف په دوه قسمه دي حروف مبانی او حروف معانی حروف مبانی دي ته وایي چې په خپل کلمه نه خو کلمه ترې نه مرکب وي او حروف معانی دي ته وایي چې کلمه وي بیا د حروف مبانی او توصیف په معرب او مبني نه کیږي او د حروف معانی چې دي دا کلمه ده کنه او د کلمې توصیف په معرب او مبني کیږي او حروف معانی ټول مبنيات دي او اصل په مبني کې اصل په بنا کې سکون دی او وجه دا ده چې په بنا کې حالت دائمه او د حالت دائمه سره مناسبه سکون دی په خبره خو پوه شئ نو په کار دی چې دا با ساکن وي خو ابتدا په ساکن متعذره ده نو بیا فتحه ور سره مناسبه ځکه په فتحه کې خفت ده نو دلته فتحه ورنکړه سکون ورنکړو بلکې کسره ورته ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم ویلې د دې وجه څه ده نو درې دلایل درته وایم چې د بسم الله کې د با ته کسره ولې ورکړه
اوله وجه دا ده چې با ته کسره د دې وجه نه ورکړه ليناسب لفظها عملها، ليناسب لفظها عملها، چې دا لفظ د خپل عمل سره مناسب شي. په لفظ کې به کسره راشي، په با کې به کسره راشي. د دې عمل څه ده؟ د دې با جر، با چې په چا ور داخله شي هغه ته جر ورکړي. د جر او د کسرې په مابین کې مناسبت ده کنه ده؟ با په اسمی ور داخله د اسمی ته جر ور کړی ده، نو په با کې کسره راوسته ليناسب لفظها عملها، چې لفظ د عمل سره مناسب شي. یو دلیل ورته ده. دویم دلیل ورته ده چې با دا په اسماء ور داخلي، با د حروف جارونه ده، په اسم ور داخلي، او دا کسرم ګوره با داخليږي په اسماء، نو په با کې کسره راوړه، کسرم خاصه ده تر اسم پورې، او تبا مدخولم اسم. تاسو د اسم په خواصو کې وای، ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوین. د خواصو د اسم نه دخول اللام والجر والتنوین. بهر تقدیر جر د خواصو د اسم جر اخ د کسرې ده، نو بهر تقدیر ما درته ویلي چې د با مدخول اسم با خاص ته تر اسم پورې، کسرم جرم خاص ته تر اسم پورې، نو مناسب د جر سره کسره وا هغه په با کې راوړل. خو شور باندې ډاکټر سے کوهیږي چې ونه ډار شي. دا خو ابتدا د ابتدا کې همداسې لږ سختي وروسته اساني. صحیح ده، ابتدا کې همداسې لږ علمي مباحث کېږي، انشاءالله چې وروسته به بیا اسان شي. نو دویم دلیل ورته دا دی چې با داخليږي په اسماء، نو په دې با کې جر راوړو، کسرم پکې راوړه، ځکه دام خاصه ده تر اسم پورې. او دریم دلیل ورته دا دی چې تاسو په عامو کتابونو کې ویلې ده چې دی باتم کسره ورکړه، په دې کې اشاره کړې ده لزوم د حرفیت او لزوم د جر ته، چې د دې با سره حرفیت هم لازم ده او د دې با سره جرم لازم ده. صحیح شو؟ باتم کسره ورکړه، په دې کسره کې چاته اشاره کړې ده؟ لزوم د حرفیت او لزوم د جر ته. لزوم د حرفیت او لزوم د جر ته په کې اشاره کړې ده. ګوره حرفیت د با دا تقاضا د عدم حرکت کوي. ما درته ویل چې با حرف ده د حروف معانیونه، او حروف معانیه مبنی وي او اصل په بنا کې سکون ده، نو به هر تقدیر حرفیت د با تقاضا د عدم حرکت کوي. نو په حرفیت د با کې عدم ده، ځکه حرفیت د با تقاضا د عدم د حرکت کوي، او کسره کې عدم ده. کسره کې عدم داسې ده، کسره چې د په غیر منصرف کې ناراضي په فعل کې ناراضي، نو ګوره په کسره کې عدم ده، نو دواړه په عدمیت کې سره یو برابر دي. ما درته ویلي چې باتم کسره دریم دلیل درته وایم. باتم کسره ولې ورکړه؟ اشارم کړی د شاباسي لزوم د حرفیت او لزوم د جر. لزوم د حرفیت تم څنګه اشاره کړی ده؟ حروف معانی اصل په کې سکون ده کنه ده؟ سکون عدم د حرکت ته وایي، یعنی په حروف معانیو کې عدم ده، عدم د حرکت ده، او په کسره کې عدم ده، ځکه کسرم په فعل کې ناراضي، په غیر منصرف کې ناراضي، نو کسره ور سره مناسب د مبني سره کسره مناسب، دواړو کې عدمیت ده. او لزوم د جر ته اشاره کړې ده لموافقه حرکت الباء اثرها، چې حرکت د با د اثر د با سره موافق شي. په دې کې درته نور تحقیق نه کوم، بیا به در باندې سخت شي. او به هر تقدیر باتم کسره د دې دریو دلایلو د وجه نه ورکړه. نور دلایل هم زما سره ډیر زیات دي، خو ما په خیال لږ ستړي راته ښکاره کړل. له دې وجه نه د دریو دلایلو باندې به اکتفا وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم د با نه فارغ شو. په با کې څو خبرې وکړې؟ درې. اوله دا چې با د مصاحبت لپاره ده که د استعانت لپاره؟ دویمه دا چې د با متعلق څه شي؟